ډیر محترم اجمولي صاحب، اوس به د قدرمنو اورېدونکو لیکونه راواخلو او د هغوی پوښتنو ته به جوابونه ووایو ان شاء الله تعالی. دغه اول لیک محمد ابراهیم را لېږلی پوښتنه کوي د اسلام او ایمان په مابین کښې فرق څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. حضرات، در اسلام او ایمان دواړه مرادف هم راغلي دي په قرآن پاک. مرادف دا معنا چې دوه لفظه یوه معنا. لیس، اسد، غضنفر، قسوره، اغدرغام، دا ټول یو معنا لري، معنا مزري. ولیکه میدیکه دا دواړه یو شی دي. کاټ موټه د کاکړ خبره ده، وزن اسف ودیر ټول ماجان، نو خو نو فرق نه لري اسف و ماجان. مرادف الفاظ ودغه ته وایي چې دوه لفظه یا درې یا څلور یا لس لفظونه وي، اما د ټولو معنا واحد وي. ایمان و اسلام په اصطلاح د قرآن پاک مرادف هم راغلي دي. که ستاسې په یاد وي هغه د لوط علیه السلام مبارک، هغه خبیث قوم، هغه رزل قوم چې په هغه بد عمل باندې مبتلا وه، یعنې لیواتت د نارینهو سره به دوی کاوه. الله جل جلاله ملائکه علیهم السلام ور ولېږل. حضرت لوط پیغمبر خدا علیه السلام مبارک او د ده لورانې دا د مخه تر سپېدو وایستې د هغه وطن څخه، او د ده هغه کورواله او نور کافران پر هغو باندې هغه هلاک راغی، هغه برباد شو. آن خداوندی که هنگامی سحر کرد قومی لوط را زیر و زبر. د دغه خبیث قوم په شان کې الله پاک راوړي. او اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وای هغه چې مؤمنان و او هغه چې مسلمانان و، الله وای هغه مې وایسته. غیر د یوه کوره څخه مسلمانان، الله وای بل کور نه مسلمان. یو کتاب کې راوړي وای هغه 10 کسان و په قوم کې وای په دا لیواتت اخته و. نور ډېر د قوم د شپې پر تهجد ولاړ وه، مسلمانان وه، د شپې تهجد یې کاوه. د خدای عذاب په راغی، هغه 10 کسان ناروا د هغو په خاطر د ګرد قوم به برباد. العیاذ بالله، دا کتاب غلط دی، اغلط دی. الله دې قبر ونړوي پر هغه چا چې دغسې غلطي جوړاوه. دا د قرآن پاک مقابله ده، د قرآن ضد تقریر یې کړی دي. قرآن پاک وایي واخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يا كور مؤمنان مسلمانان ردوت عليه السلام مبارك بنات شي دغه هغه الله ويستر نور قرد دا سر كفار. كتاب دا خبرت كثير دون غلطه نو فدر آيات مقدس کې چې مؤمنين او مسلمين راغلي دي، دا په یو معنا دي. نو ایمان اسلام مرادف شته. د منافقانو فشان بني اسد، بني غطفان، دا براله عليه السلام مبارک دي منافقين و. هل آمنا والمشخاوندان د ایمان مراون. الله جل جلاله وعم نواله وخفل حبيب مبارك تفرمائي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجواب ورکو منافقين مراد ما فيكم الإيمان راولي ولكن قولوا أسلمنا. دا خبر وكي في إسلام ولا يو دا إيمان دعوة مكوي، إيمان ولا ناس، إسلام ولا ياس. دلت جا دا إيمان والإسلام فرق رأي. دا هم كلام دا الله جل جلاله، هذا ما قبل آياتنا مباركة هم كلام دا الله. دلت إيمان الإسلام سر جلات نو حضرات فرق دا غدي. إيمان هذا تشتيق قلبي بولي، او اسلام عمل دلا شوف. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وسنو هر چیرې چې په قران پاک دا دې جملې راغلي. الذين امنوا دا ایمان ته اشاره، وعملوا الصالحات دا اسلام ته اشاره. نو کامل مؤمن مسلمان چې عقیده هم صفاوي، عمل هم صفاوي. اوس نو که سړی عقیده نه لري، منافق وي، دهري لکه دا زموږ ستاسې هغه اشد کافران چې نن ورځ د دعوه د اسلام امداد کړې ده.
دا هغه مسلمانان بلل کېږي مؤمنان نه بلل کېږي. ایمان تصدیق قلبي دی نو په ظاهر لمونځ کوي او روژه نشي دعوه د اسلام کوي کلمه وایي اما هلته په حقیقت کې په باطن کې دا د لیلم بچی دا کسان مؤمنان نه دي مسلمانان دي. او که یو سړی ایمان ولري بیا لمونځ نه کوي عقیده صفا ده لمونځ نه کوي آخرت مني خدای پاک مني علیه السلام مبارک مني پر قرآن پاک ایمان راوړي ټول ضروریات دیني منلي دي مؤمن دی اما چې اودس لمونځ یې نشته اسلام یې بیا پکې کې نشته. نو ایمان معنا په زړه منل او اسلام معنا لمونځ روژه اودس په لاس شو عمل کول بیا دغه فرق دی. والسلام.